دلته په یو خاورین لوبغالي کې سلګونه عام خلک د والیبال د هغې لوبې نندارې ته راټول سوي چې د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ یې وروستۍ لوبه ترسره کېږي. په یاد ولایت کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي چې د والیبال پیل سوو دغو لوبو د 12 لوبډلو ترمنځ 25 ورځې دوام کړی چې په وروستۍ لوبه کې مرکزي الف لوبډلې لومړی او وفادار الف لوبډلې دوهم مقام خپل کړی دی. مسؤلین وایي چې د یادو لوبو څخه یې موخه ورزش ته د ځوانانو تشویقول وه. دا د روزګان ولایت د ورزش امریت لخوا جوړ شوی و. تقریبا 12 لوبډلې وې او شاید انشاءالله 25 ورځې وخت به یې نیولی. لومړی مقام مرکزي الف وګټي او دوهم مقام وفادار الف وګټي. لامل یې دا و چې ورزش ته د ځوانانو هڅونه وکړو. لوبغاړي هم خوشحاله و چې دغه ډول لوبې ورته په لاره اچول سوي. هغوی وایي د یادو لوبو پر مهال یې ډېر څه زده کړي. واقعیت کې هم ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن ځوانان دونه راټول سوي. شاوخوا تاسې د دې شاهدان چې په سلګونو انسانان دلته راټول سوي د دې ځوانانو تشویق په مخه باندې دا لوبې د خوند دپاره د دې تر څنګ په آینده کې دا غوښتنه کوو چې د ولسوالۍ ټیمونه هم دې رادعوت کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ کومې فاصلې شته فاصلې چې د هغه سره راکمې سي او ځوانانو ترمنځ یووالی او اتحاد رامنځته سي. میدان و ترمیم ته ضرورت لري نو په هغه اندازه په سټنډرډ ډول باندې موږ په ټول روزګان ولایت کې یوازې هم د والیبال میدان نه لرو. ننداره کوونکي وایي اوس چې په هېواد کې جګړې ختمې سوي ډېر خلک د دغه ډول سیالیو لیدو ته راځي او خپل پام یو په بله کوي. هغوی د مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې په ورزشي برخه کې شته ټولې ستونزې دې حل سي. خوشحاله یو چې بالا څه کوي چې زموږ په روزګان کې هم دغه لوبه وسوله وروره ښه دغه شول د خوشحالۍ ته دا ګور د ځوانانو ته وګورئ ګرده خاندي دا ګور د خندا ورغلي. دولت ته څه چې منان دغه پارکونه غواړو چې زموږ د ګند زموږ د ځوانانو دپاره ښه ښه میدانونه جوړ کړي. ډېر زیات خوند یې وکړي په خاطر د دې باندې چې ښه د سولې په فضا کې نه جنجال او نه شی نو ډېر ښه خوند یې وکړي. نو د امیر ورزشي زموږ ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر مننه ځنې کوو او چې دا زمینه موږ ته برابره کړې ده چې د دې ټورنمنټونه جوړ سي او نور هم قولونه یې وکړه چې د ولسوالۍ په سطحه باندې به موږ انشاءالله ټورنمنټونه نور هم جوړ کړو. نو په داسې حال کې چې مسؤلینو د ټولو ستونزو د حل ژمنه ورکړه. حکمت الله حکیمي، باختر خبري اژانس، روزګان.